په دې کې برخه اخیسته. خو په دې کې دا قسمه بعض خلک ویني دي چې دغه ټیم کې هم والعیاذ بالله لویي د زړه نه وځي، یعنې زما د کپړې به ګنده شي، په ما به دوړه ولګي. څه ګاډې ته لیدې مې که نه بس پکې چې تکبر سره عادت وي والعیاذ بالله، او چې په مقبره کې د چا د زړه نه تکبر ونه وځي نو ځم چې بل کم ځای کې به اوسي. یعنې دی خپل ځای ویني او خپل انجام ویني او بیا هم تکبر ته وګورئ زما په کپړو به خاوره ولګي او په ما به دوړه ولګي. لکه پرېږده چې د خاورو کې ککړ شو، د خاورو سره عادت شو، هسې هم د خاورو له شو، هسې هم دغې له روان یو. او بل زما د سورت عبس تلاوت کو، هسې هغې کې مې یو دغه ته سوچ لاړ، یو څو ایتونو ته ډېر، هغه دا چې قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق. انسان الله وی څه ناشکره دی، ګوري دې ته نه چې الله د څه نه پیدا کړی. من ای شیء خلق، من نطفة خلقه فقدره، د قطرې د منۍ نه دی پیدا شوی دی. ثم السبیل یسر، بیا د وتو لار دنیا ته الله ورته اسانه کړې ده. ثم السبیل یسر ثم اماته فاکبر، بیا مړ شو نو قبر کې وله ځای ورکړو. هسې ما سوچ کو چې کله ما تلاوت کو، زه الله کمزوره بنده یم، زه به څه سوچ کوم چې د انسان ټوله قصه الله په درې ایتونو کې بیان کړې ده. د منۍ د قطرې نه پیدا شو، دنیا ته راغی، بیا قبر له ورغی. دا ټوله قصه چې را موږ دومره اوږده کړې ده او پلنه کړې هم ده، دا الله د سورت عبس په درې ایتونو کې بیان کړې ده. حقیقت د انسان د سپکو اوبو نه پیدا دی، بیا لار د راوتو دته نه وه معلومه، الله ورته لار د راوتو اسانه کړه دنیا ته، او بیا مړ شو نو الله په احسان دا وکړو چې قبر یې وله ورکړو. نو چې په دغه ځای کې د سړي د زړه نه تکبر ونه وځي او الله ورته رعایت نه شي، بل به کم ځي. الله رب العزت ته زموږ ټولو آخره خاتمه په ایمان کې، او الله رب العزت ته موږ ټولو له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي، او کوم مسلمانان چې مړه شوي دي او زموږ مشران کشران د دنیا نه تلي، الله رب العزت ته ټول وبخي، خصوصا زموږ مور پلار دی الله وبخي، او الله رب العزت ته د هغوی قبرونو نه د جنت باغچې جوړې کړي، الله رب العزت ته د هغوی قبرونه رڼا کړي، او کوم چې ژوندي دي الله یې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي. انشاءالله روان درس کې به د قبرونو د زیارت طریقه او دعاګانې ذکر